ملګرو روش والا ویډیو خو به تاسو کتلی کم نه کتلی وی ګورئ بیا راځم لنډې خبرې ور باندې کوو د روش په افادیت باندې او دې موضوع باندې لږ غږیږي چې خشي لکه روش ثواب دی ګوره ښه الله به لس لکه نیکۍ ورکي لس لکه بې ګناه معاف شي لس لکه به درجې ورکي او دا ټول کائنات به دې سړي دپاره د مغفرت دعاګانې کوي او الله به پرې د دریو جنتونو نه خوراک وکړي او که چاله دې لسي ورکړه سپینې شوملې او یا د شړشم غوندلې دغسې جنت به درکوي پسې ګرده د شومله چې 15 ورځې بوټي ته واچوي بوټي یې وچوي پیشو یې نه خوري یو طرف ته ځکه ذاتي خبره ته وکړم نو ما دومره په ګرانه باندې په تېر 15 ورځو کې 3 کیلو وزن کم کړی دی دلته مولانا صاحب اشتها راوکړي په خوله کې مو ته اوبه راولي خبره دا ده چې بیا هم که چا ملګرو اراده کړي نو زما فریض دی زه د بېګاره سیمه خوراک نه دی کړی او نن مې دغه 14 کیلومتره سفر په 1 go کې کړی دی یعنې بغیر د وقفې نه صرف یو ځای ایک ته ودرېدلی یم نو که چا اراده کړي د ثواب او دغه 10 لکه 8 لکه یا 15 لکه نیکو د ګټلو نو هغه خیر دی زما په ځای په بل غریب باندې وخورئ یا دغه خرچه په بل غریب وکړئ او د کار خبره پکې دا هم ده چې که هسې دا مولانا صاحب په ځای باندې بل چا ازراه مزاح دا خبره کړې وې خدای خبر شه څومره فیدبې به ورباندې لګېدې خو چونکې هغه مفتي شاکر صاحب وایي چې مولوي صاحب خو بیا دغه پروف دی مطلب هغه ته خو استثنا ده حالانکې دا په لایټر ټون کې ده په دې کې څه بده خبره نشته خو زه وایم چې که ما ورته کړي وی یا عامي کس کړي وی یا هغه کس نو دوی به ویلې چې دا ملنډه کړې ده او لکه د نیکو حساب کتاب یې کړی وی ظاهره خبره ده پخوا روش و نه و په کتابونو کې دا مذکور دی نه دی مذکور نو بیا به پکې دغه جزئیات راوتل خو تاسو اندازه لګوئ چې دا خلک مونږ دا نه وایو چې ګنې په ده باندې څوک بد وایي دا یو څه ورته ویلی شو فني انداز کې استهزا هم نه ده بلکې دا یو مزاح ده لایټر ټون کې ورته ویلی شو لایټر ټون کې خو خیر څوک داسې خبرې نه کوي خو شونډې ډېرې خرابې کړې او اوړی را روان دی بیا روجه ده نو په هغې باندې ویسه نه میلاوي دغه به خلکو په یو بل په راستۍ خوړی شوي هغې هم اوس به صرف په دې غرض خوري چې بس انسان ته پکې انسان به پکې غواړي نو خوري به پې باقي د ډېرو خوراکونو نه چې څومره ډډه کولی شي وزن کمول زما انشاءالله اراده ده چې په دغه روجه کې 70 کیلوګرام ته واپس راشم تر څو لږ سمارټ او سلیم شم نو تاسو هم د خپل صحت خیال ساتئ البته که خامخا د نیکۍ اراده هم کړي نو هغه په چا غریب باندې وخورئ مولانا صاحب د کور ودانۍ